بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د اډاب اډیشن 6 ملګری ډیره غوښتنه کوي چې زموږ په اډاب اډیشن 6 کې ریکارډ خراب وي چې ساوند کارت ورته وتړو هم ریکارډ می خراب روان وي کشهاري ور سره زیات وي. نو موږ څنګه وکړو چې دا ریکارډ سم روان سي یا ریکارډ دونه غټ روان وي چې موږ نسو کولای چې را کنټرول وکړو که څه هم موږ په ساوند کارت کې را کنټرول کو خو بیا هم هغه لیکه غټه روان وي. نو محترمینو اډاب اډیشن 6 را خلاصو. دا چې میرا خلاص کې اوس په دې کې ریکارډ شروع کوو. اوکې اوس موږ ریکارډ ډیر زیات په کشهاري باندې روان دی. ته ګوره د دې ځای څخه در دې ځای پورې دا ګرد کشهاري روان دی. نو موږ څنګه وکړو چې دغه आवाज را صفا کو را برابر کړو. د کونج ته به ورسو په دې کې دا سپیکر دا به وو راسته کلیک په پر دې ولګو. په دې کې به دا ریکارډینګ دا وو چې دې ځای ترالو په دې ځای کې به ډبل کلیک پر میکروفون باندې وو. پر میکروفون کې به اوس دلته دا لیول وو. اوس موږ ریکارډ موږ باید څنګه برابر کو. دا نه دی دا به ور کم کې چلته ته څومره تا ته اندازه بیا خپل درکوي چې څومره ستا ریکارډ صفا روان وي. اوس ته زما ریکارډ ته وګوره. زما ریکارډ هغه کشهاري هغه تکلیف چې وو هغه ګرد ختم سو. اوس په یو لیول باندې روان سو ځکه خو ما مایک ورته تړلی نه دی. ډایرکټ ریکارډ روان دی د کمپیوټر سره ډایرکټ روان دی. د کمپیوټر د خپل مایک څخه روان دی نه ساوند کارت ورته تړلی دی. نو دا اوس برابر سو. په دغه باندې بیا تا خپل اندازه هم درکې په ساوند کارت کې به هم لږ کم کنټرول کی او په دغه بټن باندې چې دلته ګوره اوس دا لمبرو ته ګوره چې په هر څو کې تا ته ش برابر صفا رالی بس پر هغه صحیح دی. اوس په الحال دلته پر دایو باندې درومه. اوکې اوس ما ریکارډ چې دی بالکل خوندور او ښه برابر روان دی خو ساوند کارت او شی ورته تړلی نه دی چې اوس صفایي د ریکارډ راسي او که ساوند کارت ورته وتړل چې بیا به ریکارډ ډیر په ترتیب ډیر خوندور روان وي. نو قدرمنو خدای دې وکړي چې تاسو د دې څخه فایده اخیستې وي او ګټه مې جن اخیستې وي. او محترمینو زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرائب کړئ او په څنګ کې د دږنګولې نشان ورسره ووهئ چې موږ کومه ویډیو اپلوډ کوو یا یوټیوب ته پورته کوو اول به در تاسو پورې در رسیږي. په آینده کې ان شاء الله موږ د نورو پروګرامو د اډاب اډیشن 6 مکمل درسونه ان شاء الله موږ اپلوډ کوو چې در تاسو پورې به ډېر په ښه وسایل سره در ورسیږي. نو ښه ژوند درته غواړم در راتلونکي ویډیو پورې.